پتیارا پرنا خلا بد څو چند شلا زیات په دنیا خلا بد څو چند شلا زیات په دنیا. السلام علیکم ستړی مې خیر په خیر سره باګانې کوه دا یو الله پاک تر ورسېږي چې په زړه کې مو یې الله چې هغه در ورسېږي. امین کې د ټولو مسلمانانو سره خدای دې جنت الله پاک دې خاطر شپه کې فساد وایي. امین کې دا دعاګانې الله پاک فساد وایي چې وای جوال فی مخم بد بچای. اللهم کته په خدا کې په دا غوړي پیسې لرم. ودول دا کسان چې خدا په لپاره درې ورځې ملاک پک کړی دی. دایم به شي ځان د پاږي دي. سهار دی جنتی دی ما خام دل خوندونو ډک سهار دی جنتی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو ستړي مې په دې هیله چې جوړ روغ خوشاله به یاست. رب العزت جل جلاله مو آباد سوکاله او خوشاله ولره. دوستانو بیا هم نن څلورو د غوی خیرات لرو. رب جل جلاله دې د بشیر احمد نوري سره مرسته قبول کړي او الله تعالی جل جلاله دې مورکې ته صحت ورکړي او خدای جل جلاله دې شفای عاجله کامله ور نصیب کړي او باقي مریضي او مشکلاتو آفتونو دې الله دې ټول په بل خلاص کړي. موږ الحمدلله چې نن یو غیر نیولې او سره مشپړ سو ډوړي پخکړې د ننوای په طریقه باندې او بیا ان شاء الله العزیز دغه شپړ سو ډوړي او سره دغه غوښې د خیراتو په بازار کې به مختلفو ساحو باندې ګرځو. هر ځای چې زموږ په ذهن او فکر باندې مستحق کس پیدا سو هغوی ته به ان شاء الله د مرسته ورکو او هغوی ته به رسوو. نو کله چې څوک یو ځای ریډي کوي پنچرمیني کوي ګاډي چلی نو بیا غوښې د 500 د 600 د 200 پنې غوښې دي نشي رانیولای ځکه په 3 ورځې باندې دي 500 600 پیدا کینو په 3 ورځې خو د دې نور ضرورتونه هم وي. په دې لحاظ باندې تاسو د مرسته به واقعا د دې هغه اولادونه د دې هغه فامیل چې هغه منتظر وي او د ډیر وخت د غوښو خوړلو شوق وي او د غوښو غوښتنه وي هغه ان شاء الله العزیز نن ورته پر کېږي او هغه کسان ته پرسیږي چې د دې نصیب پکښې کیږي. موږ به ان شاء الله په مختلفو چوکونو مختلفو ناحیو مختلفو سړکونو باندې ګرځو ترڅو د چا چې نصیب زموږ سره وي تر هغوی پورې ورسوو. یادونه یو ځل بیا کو چې بشیر احمد نوري صاحب د مورکۍ د صحت لپاره همدغه صدقه ده او څوک چې دا برنامه ویني څوک چې دغه ویډیو ګوري هغوی د دعا وکړي چې الله جل جلاله دا صدقه قبول کړي او الله تعالی جل جلاله د همدغه نوري صاحب مورکۍ ته صحت ورکړي. صدقه ردي بلا د صدقه د آفتونو د مصیبتونو د مشکلاتو د ټولو بدبختیو مخه نیسي او صدقه او دعا تقدیر بدلوي. کله چې د چا په تقدیر کې یو مشکل وي صدقه یې دفع کولی شي دعا یې هم دفع کولی شي. په دې لحاظ باندې ان شاء الله العزیز چې همدغه به د دې سبب کېږي چې الله جل جلاله به همدغه مور ته صحت ورکوي. نو تاسو راسره اوسېږئ پروګرام له همدغه ځای څخه راسره وګورئ بیا د پروګرام تر پایه راسره ملګري پاتې شئ. جزاکم الله خیرا. هیواد در سره یو په تیاره پرنا هیواد در سره یو په تیاره پرنا خلا بد څو چند شلا زیات په دنیا خلا بد څو چند شلا زیات په دنیا. ما خام دل خوندونو ډک سهار دی جنتی دی ما خام دل خوندونو ډک سهار دی جنتی دی لری جنتی کیف معطر دی خلا لری جنتی کیف معطر دی خلا خلا بد څو چند شلا زیات په دنیا خلا بد څو چند شلا زیات په دنیا. هیواد در سره یو په تیاره پرنا هیواد در سره یو په تیاره پرنا خلا بد څو چند شلا زیات په دنیا خلا بد څو چند شلا زیات په دنیا. داستا وشل کلن زخمنا نور فرغیدو دی داستا وشل کلن زخمنا نور فرغیدو دی آزاد مولا یرغل کړي په نصرت
ذات مولا يرغل کړي په نصرت د لوی الله ښکلا به دې څو چند شي لا زیاته په دنیا ښکلا به دې څو چند شي لا زیاته په دنیا هېواد در سره یو په تیاره یو په رڼا هېواد در سره یو په تیاره یو په رڼا ښکلا به دې څو چند شي لا زیاته په دنیا ښکلا به دې څو چند شي لا زیاته په دنیا د دې وطن د خاورې حفاظت پر تا لازم دی د دې وطن د خاورې حفاظت پر تا لازم دی طالب اوس نو وکړه په وعده باندې وفا طالب اوس نو وکړه په وعده باندې وفا ښکلا به دې څو چند شي لا زیاته په دنیا ښکلا به دې څو چند شي لا زیاته په دنیا هېواد در سره یو په تیاره یو په رڼا هېواد در سره یو په تیاره یو په رڼا ښکلا به دې څو چند شي لا زیاته په دنیا ښکلا به دې څو چند شي لا زیاته په دنیا لر ټولو لوی دښمن دې هم د لس له سره اوت تر ټولو لوی دښمن دې هم د لس له سره اوت تعبیر د لوی مولا صاحب د خوب شولو رښتیا تعبیر د لوی السلام علیکم ستړي مه شئ در قبول کړي امین که الله دې خیر خیر استاد خیر خبر پورته خطیږي خدای دې میو چې پر وزانه پسې نه ورک چې پیدا کېږي خدای دې میو هغه انډوار مې دی وزم قسم په الله کې قسم دې دروازه یو چلې لا دغه ځوان لپاره راک دغه سایو کونډه خاص دغه بس تاجي صاحب الله هغه ځوان لپاره لراک نور بالا دې ځان قسم په الله حاجي صاحب یو کونډه ده ولا کپل شي یې کونډه بیا را لیدا تا ته خمس درکړه هغه نه دی بل سړی چې درله حاجي صاحب پختا کبر شي دې کونډه حاجي صاحب چې دا دې وعده د ورسې د خیر سره الله دې هر شي عظیم ته امین که امین که الله دې خیر دا کې د ټولو مؤمنانو سره ستړي مه شئ چې محترم شیخ په خیر خیرت دې دعاګانې کوله په خیر درکړي چې شي راوړي ډوډۍ پخوئ غوښ پکښې پخوئ نو دا خو دغه نیم هم سای دی پنچرمین دی خو تراس راسته دا ولې ښه دا مې شاګرد دی نو کور ته نه وړي نو شاګرد ته کور ته وړي څه به کوي نو کور تر ما ډېری دی ښه سمه دعاګانې کوي الله دې ولې خیر نه الله دې خیر درکړي امین که الله دې تاسو ته اجر درکړي خیر السلام علیکم جوړې په خیر دعاګانې کوله ستاسو کور چیرې دی السلام علیکم قسم پکې دا دعاګانې کوئ یوې جوانې مریض دی الله دې خیر درکړي السلام علیکم ستړي مه شئ دعاګانې کوئ چې سبا ولا بلا في شك اصلا ولا في ولا في شيء ولا فرج ما بلقى شو ترتو لا تلاقي في دي الدنيا شيء لا دي ضعيف ولا تعرف ولا شاید په خیر است خیرت است ته هوټل کې اوسېږئ وتا کې وتاق لرو څو نفر یاست تقريبا تكت فوتا دا جو السلام علیکم ستړي مه شئ څه کار کوې هو غاينه کې نيجي عینه کې کور دي چیرې دی کوئی ملا کې څه ته څه کار کوې زم عينك ته څه کار ده عالمي يعني غوښ غواړي اجي خالص خو دې غواړي دا الله مغفرت دعاګانې کوي یوه جڼۍ مریض دی هغه ته دعاوې کوي تاسو په څو تنه یاست په کور کې څو تنه یاست درېنه کور کې کور کې څوار لاس کاسي هېواد در سره یو په تیاره او په رڼا هېواد در سره یو په تیاره او په رڼا ښکلا به دې څو چنده شي لا زیاته په دنیا ښکلا
السلام علیکم څنګه شایست په خیر سره تی سپ پېښ دې شاوني خلطه ده څو غټه د ورځې څو تقریبا څه ځای چیرې پیاز خرڅه ورځې څو غټه د ورځې څو غټه ولا کوم دروازه د دوه جاله بالا خرڅ کړي دا غوښه واخلم الله پاک خیرات وکړي ان شاء الله که خیر ستړی مشه خیر سره خیرات شه کور مو چیر دی کوم پیرو کلا چکه پیرو کلا چکه غوښه غواړي غوښه مشره کې ولې نه غواړي دا یو جاني مریض او دعاګانې ورته کوه دا الله دې خوشاله الله دې خیر درکړي کامیاب سلامت امين څنګه یې ته الله جرا ولا خیر صحت شری السلام علیکم جوړ په خیر سره د ستاسو دکانداري ده یا دا ما د انډیوال ده شته څه کار کوي زه دا غزران دا زرنج لري و د ورځې څو پیسې ګټې ولا کلام علمي تقریبا تاوان مې مولا کړی دی په روز کال په اندوانو کې مې ولا کړی در 15000 افغاني وکم په کې باید لګیدا و درواغ نه درکوایم اوس غوښه ډوډۍ غواړي ولې نه ټول ولا دعاګانې کوه دا یو جنې کومک کړی و دعاګانې ورته راس ولې نه راسه و هم دې نه دا ګرځه دا فلان یو دا بل یو دغه ورور ته نه دی ښه هغه ته به زه ورکړم په دواړو سترګو واخله دې ښه زه ورکوم دا به زه ورکړم یا هغه دې دا ستا ده بس دعاګانې کوه السلام علیکم ښایست په خیر کومه ریاډۍ ستا ده دا د چا ده دا په څو دي 15 بشې دي د ورځې څو پیسې ګټې غوښه غواړې دعاګانې کوه تا ته خو موږ ویل چې ته راځه ته اوس نور خلک راغواړي مزد غواړم ته به مې ته واس توبه دې ته یا واسطه را اخلاصمن خلک دی نه وایي څه کېږي انا مقدر دا دې امين کې الله دې خیر درکړي مسلمانان دعاګانې دې الله قبول کړي تا دې څه است ستا ځای چیرې دی عمره له درځم ولا مسكولا قوتي السلام علیکم ستړی مشه ښایست په خیر سره دعاګانې کوه دا یو الله پاک تر ورسې چې په زړه کې مې الله جاغه در وره امين کې د ټولو مسلمانانو سره خدای دې جنې د صحت ورکړي وعلیکم السلام ورحمة الله امين کې الله دې توفیق ورکړي السلام علیکم کاکا ستړی مشه ښایست په خیر څنګه دي سبزي څنګه ده سازی bu suksaki mazı var per cer patik pengi saat pida şan pida savadı dünya dünya usmazı var tagar az bekar nas bas var az per cer وایز ورځ لږ پیسې ګټه سپینجری خو سم ساتان لري ها سپینجری خو سم نه ساتان چلی ساتان مې کوپس پکې سر suksaki patik pengi saat pida سره کام کان شان پنځه ورو پida usmazı var per cer نو شي نه ونه کړ دا غوښه ډوډۍ واخه یو جاني مریض او دعاګانې ورته کوه د بشیر احمد نبی صاحب ورسته امين الله دې خیر سلامت السلام علیکم ستړی مشه صاحب بخیر کلاش رزغه دا نو خو الته ولا تلوار مې کوي سړی سړی ولاړ نشي خدای دې خیر دی الله دې سات جان مننه خیر ته دا غړېډي ولا سودا جو کړه یو شل غنم کړ شراوانه کور دي چیرې دي ها کور دي چیرې دي پیرو کړه پیرو کړه چې
أيوة دعاني كولا بخير استلم الشمس بخير استيرات الجون بخير دي صحة الشري السلام عليكم استوي مسي سکور چیر دی؟ کور دی جوی کی ماشام زی کور ته که ماشام زی کور ته؟ نه زی؟ خدا غوشم کور ته یست ماشاءالله السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مې شه خوشحاله خیرات ولې ولاړې خواري ته ولاړ سودا جنان وکړه بلکې په حواله پیدا کړی و څنګه ما زه نه هم بار پیدا کړم ما دنیا ته وړلای شان اسمه پښتنو کو خدای په علم دغه مو ساته علم دغه مو علم اخرت سم وي صبر 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 غوش ورک راسه غوش درک الله پاک فاتور سپک فسادر وای امين کې دا دعا ده الله پاک فسادر وای چې وجبال في مخ به بچای اللهم کته په خدا کې دا دا غوړي پیسې لرم ودول دا کسان چې خدا په لپاره درې ورځې ملاک پک کړی ده دایم بچای ځان د پاګی دي الله دغه مو تعالی فاتور سپک فسادر وای دا یو خدای پاک ارته دا شل ډوډۍ واخله صحیح ده الله دغه مو تعالی چې فاتور سپک فسادر وای امين يا رب بعد ذلك الله پاک دا وجبال في مخ کوي شکر تاسو ته نه اسبه کور کې څوک ساينس په کور نه پاره نه پاره دا وش خو بيداس وي شو ته مدرسه وای انا نسمع اذا مدرسه درته د پیسې درته وي څه وای څو پیسې مدرسه یو ثاني سمع درته ویلي لا څه مې درته وی نه سره راوند کړم دا 200 پیسې ورکه ګوراجي صاحب دا پیس مورکی الله مدغم وتعالى فاكت فاتور شبك فسدر وجه دا سلامونه استا هذا كيف على فسدر وجه في وجه في مخ مساي على اقدر حيوان الله مدغم دا چی با سبلاسکی سبلاسکی دا چی کتاب دی دا مکتب دی استسکور چیر دی استسکور دی پلاد چیر دی پلاد بکار کی شناخته دی صدق شناخته است ستړی مسه څنګه شه اما مدرسه ته شان راوړی و په غوښه وري دغه ده درته ولاړ مړو دی راوځ دا څوک دی وعلیکم السلام ایسب ستړی مسه چیر روانه ده خیره ورته سودا دی وکړه چې سره نیولې یا هغه مې ګندنه دا غوښه ډوډۍ ما علاج د غوړې په خیرات امين الله بخیر دا زرنج چیرې ودروي چې زخم دغه نه کوواله مې دغه ځکه ولاړې مې ټول او مسافر مې د کونړې دا کونړې چیرې اوسېږي اوسې کومه هغه دغه کې جوړ ګمرک کې وتاک ته نیولې وتاک مې نیولې و وتاک څو کسان یې 15 کسان هغه اشو استاد تعجب مخ تر بند کی تول نه ستللې هیواد در سره یو پتیار پرنا هیواد در سره یو پتیار پرنا خلاب د څو چند شلا ذات په دنیا خلاب د څو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو کور چیر دی ها کور مو چیر دی کور مې دلې دې دلته اوسېږم کوم ځای کې دې دغه نشاته کرایا کور مې کرای کور خوش غواړي ولې نه غواړم هغه نور مې دي دوه تنه دي هم کورونه دلې وتاک ته چا دلې چې وتاک دلې هغه تور کو وطاق نشته دی دا د ټول کور لري زم کور لرم او دیم لري الله صدقه قبول کړه دروغ ته نه وایو راکوي کو نه راکوي هغه ستاسو خپل کار دی ومن صدقه کیږي فقر نه کو غریبۍ نه سره اکثر تر راوتلی او صدقه فقر نه کو او صدقه را باندې کیږي الله دې خیر درکړي الله دې صدقه قبول کړي امين السلام علیکم ستړي مسئ شاس بخیر نو اخو دې زوی دی و ها دا خو دې بچی دی هغه مې زوی د کور وګه شدای څه دی دا خپل کوکاونه شدای بل وش غواړي څه زکاري څنګه لا دې کنیا ولره
امين کې دعاګانې کوته یو جنې مریض والا دې خیر درکړي صدقه وکړم الله دې روغ صحت ورکړي امين الله دې تا ته اجر درکړي امين کې الله دې خیر درکړي سلامت هغه نام سیام دې جب ورځم خیر اوسه الله دې عمر درکړي السلام عليكم ستړي بس شه بخير صحت مشرين الله بخير درك سلامات وسه السلام عليكم سب خير بخير دا غو شو روډي وې ځانې خیرات کړې دي مریض د الله دې صحت ورکړي ستړي مشه خیر اوس شه بخير الله مګل دي تعالی امين کې الله دې خیر ورکړي سلامات اج ستړي مشه سکور چیرې دي کور ته نه دا څه باي پاس باندې السلام عليكم ستړي مشه خانه تو کجاست؟ خانه من؟ خانه فامیلی فامیلی؟ نان و گوشت میخواهید؟ دعا کنین یک جانی کی است یک مادر ما مریض است خب دعا کنین بخیر باشه اج سب ستړي مې شایست په خیر سیرت دي هغه دې بچی دي یا بلې بلې وله دعاګانې کوي الله دې خیر وکړي الله دې خیر وکړي سلام ولې دونه خوش کې خوش نه ولې ها کارو ټکر ولې کار آزاد وشو جوړه خبره امين کې الله خیر هیواد در سره یو پتیارا پرنا هیواد در سره یو پتیارا پرنا خلاب دې څو چند شلا زیات په دنیا خلاب دې څو چند شلا زیات په دنیا ما خام دل خوندونو ډک سهار دی جنتی دی ما خام دل خوندونو ډک سهار دی جنتی دی لری جنتی کیف معطر دی خلا لری جنتی کیف معطر دی خلا خلا بد څو چند شلا زیات په دنیا خلا بد څو چند شلا زیات په دنیا هیواد در سره یو پتیارا پرنا هیواد در سره یو پتیارا پرنا خلا بد څو چند شلا زیات په دنیا خلا بد څو چند شلا زیات په دنیا داستا وشل کلن زخمنا نور فرغیدو دی داستا وشل کلن زخمنا نور فرغیدو دی ازاد مولا یرغل کړي په نصرت دلای الله ازاد مولا یرغل کړي په نصرت دلای الله کلا بد څو چند شلا زیات په دنیا کلا بد څو چند شلا زیات السلام علیکم ستړي مې شایست په ګوشو کې کی څه شاوره په ګوشو کې کی څه شاوره دا ګوشو کې نه دی هټکون ناتونه جوړېدل یا غزلی امين کې الله دې خیر درکړي السلام علیکم ستړي مې شایست خیر دعاګانې کوله دې خیر ستړي مې صحت شدي څو تنه یې په کور کې چې کاکا
ته کس یو انشاءالله د خدای ما ګوره دغه لس ډوډۍ او دغه غوښې واخله ماښام شوروا پخوه الله دې خیر راکړي. امین که الله یې تا تعظیم کړي. خیر الله دې خیر درکړي. سلامت دوستانو دا و نننۍ برنامه مې په ښار کې په غریبو خلکو باندې چې ریړۍ کې روزانه کې ګاډۍ چلوي پنچر مینې کې نور مختلف کوچني کارونه کوي او واقعا راوتلي دي د کار لپاره هغوی ته مو مرسته وویشل په ضمن کې د مدرسې الحمدلله ټولو استادان ته چوکیدار ته نورو هغه غریبو خلکو ته چې هغه حالت ته راتللو هغوی ته ورکړل او رب جل جلاله دې د بشیر احمد نوري صاحب مرسته او د الله جل جلاله په دربار کې قبول او منظور کړي او الله تعالی جل جلاله دې د نوري صاحب مور ته صحت ورکړي. جزاکم الله خیر. دا وننۍ برنامه تر بلې برنامې چې تاسو درنه چوپړ ته راځو پر الله تعالی متعال رب جل جلاله مسپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.